الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یوې خور پوښتنه کړې ده چې حیا دې وي که د تیو څخه شیدې راتوی سي پر جامو باندې پر کالیو باندې ولګېږي، په دې کالیو کې لمونځ جایز دی که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمو خویندو، د ښځې شیدې پاکې دي، هیڅ مشکل په دې کې نشته. که چیرې پر کالو باندې ولګېږي، کالي ور باندې ولړل سي، لمونځ بې له کومه مشکله ورسره جایز دی. الموسوعة الفقهیه کې راځي لبن الآدمي الحي طاهر باتفاق. د بني آدم د ژوندي چې کومه شوده ده بدن راوځي د تیو څخه، دا په اتفاق باندې د علماو پاکه ده. الموسوعة الفقهیه 15 جلد 198 صفحه. المحيط البرهاني اول جلد 111 صفحه. البحر الرائق 8 جلد 182 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.